السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نن د اختر دویمه زموږ سره شیخ پروت دی، بیده دی او اسد بای دی. موږ ځو ویلز ته. علیکم سلام. ویلز ته ځو. و د خیرات چیرې چې ولاړو بس زما څخه موټر روان کړ. ویلز ته ځو، بل ښار دی د لندن څخه. بیا دې په دغه کې راوستم غلو کې. اوس خو راسره یې، به دا غلو کې به راځې لس خیر دی مسخره یې. سفر شروع دی. یو 2 ساعته لاره به لا پاتې وي. څومره ښایسته خوند کوي، تک شین ځای. دا ژړ عجبه نواله ده، ګلان دا اوس راشنه کېږي کرلې دي. اگر د مځکې باندې په استعمال کې دي، یعنې خالي دي، خو کرل پکې شروع دي. نو دا نیمایي لاره راورسېدلو، ماپښین مازده وخت ماپښین لمونځ به وکړو، یو څه ارام به وکړو، بیا به بېرته سفر شروع کړو. د خیر دا د انګریز ګولف ورته کوي. ښایسته ځای. ماپښین یو 2 رکعته مسافرانه لمونځ به ادا کړو، بیا به نو مخته ځو. دا KFC څه به د خوراک دپاره یو شی راواخلو، هغه ساعت چې راوتلی یو شی مو نه دي خوړلی. بیا به نو مخته سفر ته ادامه ورکړو، شروع به کړو. دا حرامه KFC وه، دا چپس مو راواخله، بل شی د خوړلو نه وو. نو خوراک مرک مې وکړي په دې کې، یو چپس مو وخوړه، نور شیان خو حرامه. اوس به مخته سفر شروع کړو. دا د باډر یې راورسېدی، تر باډر اوس اوړو. کوم ښار ته ځو؟ وطن ته ځو یاره، ویلز ته ځو. ویلز ته ځو. دا سویزرلینډ ته دې راوستلو اسد بی؟ دا سویزرلینډ مې ودرود، دی وایي دا لکه مزه سپینه خبره به کوو، سیده خبره به کوو. نو دا اوس اسد بی موږ راوستلو، سویزرلینډ سې تېر کړو. سویزرلینډ داسې خاص ځای نه دی، بل ځای ته مو بیایم. اصلي ځای لا اوس نه دی راغلی، دا یې لاره ده. اصلي ځای ته چې ورسېږو انشاءالله چې اصلي ځای ته نو سبا رسېږو. سبا رسېږو. د یوې شپې د یوې ورځې سفر دی. شپه به کوو، بیا به سبا اصلي ځای. دا هم تر سویزرلینډ کم نه دی. پر نیمایي د سفر پر لاره دلته یو ځای راکښته سو، ښایسته ځای و، منظرهیي ځای دی. نو دغه ځای ته به ورسو، هاخوا ته اوبه دي، د اوبو خوا ته اوس موږ روان یو. موټران نور هم ولاړ دي، خلک راغلي دي تر دغه ځای په پکنیک باندې دلې خپل ساعتېرۍ منظرې کوي. و موږ ځو مخته. اصلي ځای چې مو دی هغه یو څه لرې دی، تقریبا یو 2 ساعته لاره ده. بیا شپه هلته کوو، بیا د هغه ځای سبا بل ځای دی، هلته ځو. فلحال به د دې ځای ښایست در باندې ووینو. دا ځای هم د سویزرلینډ په کمه نه دی. دا غر یې وګوره، شاید په کیمره باندې هغونه ښایسته نسي معلوم، خو دلته چې موږ یو ډېر ښه خوند کوي. دا هوا یې، دا موسم مو، دا ښایست د سترګو خپله چې وینو ډېر ښایسته دی. دا هغه ده منظره. خلک کښتۍ چلوي، داسې نو ډېر د اخوا نور را روان دي.
دا اوبه یې تورې معلومېږي په خاطر د دې چې د دې مځکه توره مځکه ده. دا خلکو ژوند وکړي. دوی د میلې دا سپین سرې وګوره خوړین بیا هم دا ساعت تېر دی. وګوره کوچنی هلک دی، کوچنی ماشوم. نو دا و د دې ځای منظره. سفر مو موږ دی د مخ پر خوا ځو، د مخ ته منظرې بیا راسره وګورئ. دا اوس دا شینګیا په مابینځ کې دا کوچنی کلي راغلي، دا کورونه دي، تاریخي کورونه دي. خطونه در کلي راووتو، بیا داسې ښایسته منظره ده. پخواني تارونه کورو ته کش شوي دي. ترانسفارمر دی او ویند ټرباینز چې دا مخامخ د چیش جوړېږي. دا ګوره چې په روډ روان دا خو چالته به ووایه دا برق جوړېږي. دا همدغه اورېدلي وو. نو تا ته چې وویل چې ته څه فکر کوې؟ ملکه برق دا درې دانې به نو تا څونې برق جوړ کړي. دا خبره وکړه. دا درې دانې دا فکر نه کوم چې برق چې جوړېږي. وایي برق نه جوړېږي. برق نه جوړېږي. دا دی ګیله کړې. دا یې وایي ګیله سوې ده. ګیله سوې ده. نو دا چیش کوي چې څه کوي؟ لا همیشه چې دا خواته راسي، دا غرو خواته غرونه دا لګېدلي دي او دا مځکې چې نو زه فکر کوم چې دا دغه سره زه د رښتیا درته وایم خاله نه یم خبر، خو چې فکر ور واچوم دا همیشه چې دا غرو دا باغو خواته راسي دا لګېدلي چې نو اوس دا اوس پاور یو شی دې خواته را د برق پاور راکشي. زه هم برق نه دی خو بیا ولې چې تارونه مارونه نسته نه لاندې نه کښته. او زه بیا څه وایم؟ ته څه وایې؟ زه بیا هم دا برق راکشي. ته وا برق راکشي؟ دا د برق دپاره جوړ چې شو ته وایي ښه پښتو کې وایي ویلی نه سم. کېدای چې ته په ګوګل کې ته وګوره. دا چې دی په چکه شیخه په لو واله کې موږ روانو، داسې کوچنی شی و، دا اوبه بې پورته کړې په بلې خوا بې رااچولې. دا د فلاني کور ته برق ورکوي، دا د فلاني خان کور دی. دا رقم شی دا خو نو غټ دی، دا خو جګ ولاړ دی، هغه کوچنی پنکا نو دا هغه شی دی. ته یې د شیخې په ګوګل کې چک کړي دا ویند ټرباین ته وکړه. شیخه په ګوګل کې وګوره چې د دې څه turbines harness the wind, a clean, free and widely available renewable energy source to generate electric power. وای چیش دی؟ برق ورکوي ویند برق ورکوي. نو بیا ونه وایه چې د جخوجې راغلی په شي سر نه خلاصېږي. دا د ټکر ولې چې زه غلط وم. ته غلط وې، زه صحیح وم. د جخوجې پیغور ما ته راکوې. ما ویله ما زه خبر نه یم، خو زما په فکر کې درته اوپینین کې ما درته وویل چې دا اوس نو دا درې دانې به څونې وا برق را جوړوي. خپل موج یې پکښې وکړي. دا به زه سموم، دا لهجه و، دا اگر د کیسې به زه سموم بس. بلې کم تاودی وایه سره خانه کټې تاند کړې. داسې وایي موټر خو خېږي مه کوه. اشرف بله خبره درته وکړه دا ستا دا vlog دپاره. دا ځای خو چې دی خو دې انګریزان انګلیسي وایي نه خو دوی بیا خپله جلا ژبه لري. ته واشه انګلیسي نه ده د دې ده؟ انګلیسي هم ده خو بله ژبه هم اصلي بله
ژبه یې بله ده ویلش ورته وایي ویلش و داسې انتیکه ژبه ده سره کوم ته په ما خپل لهجه ولاکه یې زده ده لږ نه کلی خو ولاکه مې لږ لا یې زده ده بس چې رښتیا درته وایم په ګوګل کې ولیکه به درښیي چې دا څنګه ژبه ده او بیخي یو انتیکه ژبه ده اوس دلته دا ساینس راځي په هغه باندې لیکلې دا ساینس بیا ته هغه بیا ته ووایه ته بیا راته ووایه زه خو موټر چلوم سترګې به په روډ کښېږدم په روډ وساتم سامان چې مازې ساین راځي ژبې موږ څه کوو ځای ډېر ښایسته ځای مځکه ده الله مځکه ده ځکه ده نو بس ډېره ښایسته مځکه ده نننی باران هم شروع دی واه ساین تیر شو ته نو ساینونه نشته اوس نو ساین ته پیدا که نو خو سم هغه د یوې وایه ژر راته ووایه هغه چیز لیکلي دي شیخ هغه چیش لیکلی و ما نه درېدلی ما تا ته خبر کړم ما ته نه دا د ارغنداو کوڅو ته راورسېدو مازې پخې سوي خاورې شګې به ارغنداو دا رقم وي د رنګ اوربد کې د چې ځای د دې زیرانګ مې وربد کړي خوندور ځای ځای ته راورسېدو د خیر فلحال راورسېدو You have reached your destination. دا کیله ارطغرل غازي فتح کړې وه تو خدای ارطغرل غازي دلته راغلی جنګ یې پر کړی و دا کیله یې فتح کړې وه ته به وایې د کابل کوڅې دي It takes 6 hours. والله یو کابل کې مې دا ولیدی چې شي د خالي لوړ لوړ کورونه او غرو کې کورونه او داسې غرو کې لارې The biggest one over there. دا دی دا کیلې ته راغلو دا ارطغرل غازي فتح کړی وه بیا بېرته ورڅه واخیستله بدبختانه څنګه د ډبرې کور جوړ دی ګرځه دا د چی شي بیرغ پر زړېږي دا خو د انګلینډ بیرغ دا د دې وطن بیرغ دی There's actual birds on there. Am I seeing stuff? نو دا د دې وطن چې دی بیرغ دی دا انګلینډ نه دی مطلب لندن نه دی یو کې ده پکښې راځي خو بل وطن دی خاص منظره ده نری نری باران وګورئ چالو که بازی کوي دروازه د لرګي ده تر دا غارو به توپونه را ایستلي وه چیرې وه پخوا کې تاول وه د هغه یې کلا وه که کلا وه د جنګ ځای څوک به پکښې بیریږي اسد باید د دې ځای تاریخ که د یو څه راته تشریح کړي دغه د چی شي معنا ورکوي اسد بای 1984. That's World War I. 19 والله دا وایي چې دا اسلامي هسټري دی دا 1984 to World War I 1984 د دا راته تشریح که اسد بای دا یو سړی دی پر ښه بس دا ځای وګورئ داسې څنګه کلا ده دا وګور څنګه جوړ دی دا چناب د ولاړ سو اسد بای زی موږ ټول سره ولاړ یا منا دې څه غړي دا څنګه چنابونه کې وی ګور په دا غره کې دا څه روان سنو وکم صفوای په کومه Well, it's right here. We on. دا دی فعال دی بل دی عبید الله دی دا اچ ډي او دسته د کلمات لا
شامل پورته کړو ها یا یو چې دی بای مزه ټکنالوژي چې وګوره په دا غره کې دا ټکنالوژي ګوره لاس ورته ونیسه صابون اوبه وچېدل ګرده کیسه درته کوي دا مازدیګر ګرده د لې راباندې تېر ماښام ته لږ وخت پاته دی والا به موږ هم ځو اسد بای بس لمونځ وکړي وځو به دا وچ واښه دي پراته دي نرۍ لاره ده موږ روان یو سمندر ته نری باران دی یخ دی ستا سر پټ و باران پر ما نه کېږي ولاړ دی زموږ پلان خو نه و چې بیچ ته راسو I see water. دا دغسې راسې بایلک راباندې بای چانس راباندې پېښ و ولا نو وای نو اوهو دا په صحیح معنا بیچ دی ولا Mother, I made it. ثانک یو مسله م نه ده راخسته مسله نه راواخیستل سمه Wow. بلا وای واو Bye, Maro Mujhe Maro. زه چمارې ګور واچوي پښو Maro Mujhe بلا Maro. پاشه خپل هلته چې ولاړ شو پاکېدل دي هو مرحبا تک شنې اوبه څونه غټ لمر لوېږي اسد به یې پل په شپو کې دی پل خلک راخستی دی او شیخ چې اوس یې مبلیم ما اوس و پلان پورته کی اوس داسې د سزغلم ډیزل مې هم راپورته کړی اوس یې زړه غواړي چې په هوا سي ته خو لږ پر موږ پر خوا راوله ستا پر خوا باندې دی بیچ دی تک شنې اوبه دي پاک ښه یخ ځای دی ښه خوند کوي او دلته یو کوچنۍ واله راله اوس د دا واله موږ راریانو چې څنګه واوړو دا ولا نه ده که د دې ځای موږ واوړو نو سمندر ته نږدې کړل بیا خو نو جان اوهو تر اوستله چې دا اوبه څه نو باران پر رایله نو موږ هم تر اسد بای کړو یا الله دې د خیره راواوښتلو نو یو جلا احساس دی په کیمره کې به شاید دونه خوند نه کړي لیکن په حقیقت کې ډېر ښه خوند کوي دا ډېر څه ووایم الفاظ نشته زما سره چې زه یې ادا کړم الله ستا تر دې ذات قربان شمه الله ستا بادشاهت چې زه دې اوبو ته وګورم واقعي چې څومره لوی ذات الله یې ربه الله اکبر بس څه ووایو شیخ ته ولې اوس نه وایه سوام تا وایم ستا vlog دی وی څنګه احساس کوي شیخ احساس رامي دی احساس ولې چې هذا خلق الله هذا خلق الله هذا خلق دې الله اوبو دا اواز دا شړپۍ او په دا ټولو شاوخوا چې بل یو څوک او دا تک شنې اوبه یې نو څوک به څه ووايي بس یوه دانه مسلام راوړی وای دا د مازدیګر لمونځ به دلته ماښام د ماښام لمونځ وبښئ نو څومره خوند به کړی وای دا د کیمرې اواز شاید دلته راځي او دا وخت چې دی د کوچنۍ ویډیوګانو دي باید موږ د ټیک ټاک لپاره یو څه ویډیو جوړ کړو نو تر دې پورې فلحال به موږ دغه بند کړو vlog به بند احساس کې دا د اوبو اواز دا شپۍ را روان زه داسې وم خوشحاله یم چې زه د تا چې الفاظ نه چې زه څونه خوشحاله یم ووایي ته ګوره دا الله دې دومره داسې غټ خوشحاله ساتي سمندر همیشه، ها؟ آمین دا ناکه په ناک خوشحاله یم دا د ځای دی په دې باندې. دا دونه دې- غټ سمندر دا شاوخوا چپه چپه اوا. ریک ښایسته یوازې موږ څپه. درې. یوازې موږ درې او دا د ایلۍ د اواز د جلا خوند کومه ده؟ هغه نه دی ایلۍ. په اواز چې دی ایلی خو نو ایلی ده څه باران ودرېدی باران وګړي مز مو نه دی کړی چې مسله را سره وای د لیبو ملموس کړی وای باران هم میده میده شروع دی زه تللی یم تقریبا سمندرو ته د کراچي سمندر مو لیدلی دی لیکن دا جلا دی ته دې اسمان ته ګوره تک سپین لاندې سمندر ته تک شنې اوبه پاک ریګ جلا یخ هوا جلا خوند کوي که دا موسم ته وګوره
په دا دونه غټ ځای کې خالي موږ درې انسانان چې کمپ مو راوړی وای دلې پاتېدلو انشاءالله نن شپه هلته په هوټل کې کوو سبا بیا داسې نور ځایونه هم شته چې موږ ورسو خپل میله پر وکړو خپل پکنیک پر وکړو و انشاءالله زړه خو مې نه غواړي چې ولاړ سمه خو بس وخته ماښام دی لمونځ مې نه دی کړی چې مسله مې راوړی وای دلته مې اواره کړی وای لمونځ مې کړی وای څونه خوند به کړی وای دې الله دې تخلیق ته وګوره ځکه لنده ده ریت پر موښلي باران دی که نه لمونځ نه کېږي چې لمونځ کېدلی دلې به مو لمونځ کړی وای زه د هغه کالو سره هغه کالي په ریګو کېږي لکه خټې داسې ځینې جوړېږي دی خورا داسې مخته روان دی ده اشکونه پر علا کړی دی دی اشکونه پر علا کړي دا دي دونه ډېر پر علا کړی دی ولاکه بس ولاد شه او شیخ نو وینئ شیخ نو شیخ دی شیخ هم ساتي نو بېرته روان یو د موټر په خوا موټر ته ځو او بیا تر هوټله ځان ورسوو باران هم کرا کرا تېزېږي هوا یخه ده ویښتان یې اوس لا ګرده را لنده کړله اسد وایي خپله په سایوان راخستی دي دا بل دغه کوټ راخستی دی زه د هغسې ورته ګرځم دا دی خپل تاریخي ځایونه داسې ساتي د شپې ګروپان ورته لګولي دي داسې ښه معلومېږي اسد وایي ته یو بس تا یا بلا چې تا ویل هغسې ماښام لمونځ مو نه دی کړی دلته به یو ځای پیدا کړو لمونځ به وکړو سمندر څه بېرته راووتو به باران شروع دی میده میده دا یې د شپې منظر دی یو د دا ملک نوم زما نه زده کېږي ویلز په ویلز کې کوم ځای دی دا سنوډونیا ته راغلی نو داسې په غرو کې جوړ دی دا سنوډونیا د ماښام لمونځ کوو دلته خو نو مسجدونه نشته باران هم ښه ټینګ شروع دی اسد بایي چې دوی لمونځ کوي دا بل شیخ سایوان ورته نیولی دی باران هسې وسل ورته وګوره باران ډېر دی زه به دا هنداره پورته کړم ماښام لمونځ مو وکړي د هوټل پر خوا روان یو بدبختانه چې حلال خواړه نه پیدا کېږي نو ګوره که مو په نصیب څه یو ګوله به وکړو که نه سبا به د شپې د خوا روژه به ونیسو څنګه اسد به ما خو ماپښین یو شی خوړلی بالا خو تس چای و دغه وخوړلی دا ستاسو ګناه وه ماپښین پر څو بجې پر 9 بجې نه 9 بجې چې 3 بجې وې چې خوراک مو کړی دي بیا مو 3 بجې وې واه بس نو ما خو چیپس وخوړل بل شی نه وه اوس نو حلال بس ول یا نه خورو نه خورو نه Why موږ کیک خورو کیک یو دانه کیک مو داسې آدر وکړي اوس څه کوي because coffee fills you up. اوس ما ته لاټېس شي انګریزان لاټېس راته شي نو داسې کیسې دي اسد بایي هوټل هم تقریبا داسې 40 منټه د موټر لاره ده لاس منټ توره شپه د ننۍ باران شروع دی شیخ هلته ناست دی ولې طبیعت خراب دی د شیخ داسې خالي دی خوراک یې نه دی Camera کړی zoom in, full zoom in the air. Camera's fully zoomed نوټ in. دا څنګه توره شپه شوه دا دې ځای ته راورسېدلو دا موټل یا د شیخ واسط لاړ دا مین بازار دی نو ورته هوټل ته ورسو بیا به دننه کیسه درته وکړم په وایه څه د لرګیانو خونه ده 18th century دا 19th century style دا ایل سی ډي ده ټي وي ده ډبل بیډ دی سنګل بیډ family پخوانۍ صوفه پرته دا شاور لمبېدو ځای
در دا خونې خو هغه چشناف لا ښه خوند نو دا چې دی دا بلډینګ د غونې زوړ دی نه خانه تخته لرګی دی Why they want dim light? دا په بلوک کې رانه وځي. ګلاسونه یې ایښي دي بسکوټ مسکوټ شیان دي دا شیدې دي براو شیان پراته دي دا د اسد بھائی حلال خوراک پیدا کړی و چې ځای راوړی د ترکیانو دغه څه دا نیچرل دي شیخه دا ناتشرل د دې ولوګ دا کومه نیچرل کومه دي تا د مالټې جوس کم مالټې جوس دغه یو دی که بل یو ښه د دې ولوګ یې راته جوړ کړی دی دا به بیا زه ښکاره کړم بل بوتل لا فرش टमाटर जूस दी दात ताज़ा ताज़ा दर्जिच कोक शांत शे ताज़ा दार शदी او دا چې دي شیخ دا چیپس راوړي دي فاینلی حلال یو شی مو پیدا کړي شیخ موږ به خوراک وکړو بیا به بانډار وکړو नहीं जी دوی غني دی ولاندې هم ده بسم الله الرحمن الرحیم ताज़ा ताज़ा में जो واه مزه آیا باندې څنګه دي شیخ शेख आज चिप्स یې څه خوندور دی پخوړی شا ترکیانو ترکیانو وای ډوډۍ مو وخوړه د ډوډۍ بعده به دلته اوس یو کوچنی سنوکر ما او شیخ وکړو اسد بھائی ستړی و هغه بېدېدی نو د دې بعده به بیا موږ هم لاړ شو بیده به شو بیا به د سبا ورځ درته ښکاره کړو اوس ما او د ده دا ګیم وګورم गेम शुरू किएगा और चलता शेख साहब गेम आखिर से बया लगे तस्कारा को कर द गेम वीडियो नो से जोड़ वाला द गेम हालत दा से चीज मा द सर बॉल दिया और द शेख ता यो नूर मा ता यो पाते اوه د شیخ درې دانې پاته دي دوه دانې پاته شوه ماته یو بلک پاته دی واو بازی شیخ راسه وګټلم زه په دې کې اوبه رایلکم جیکوزي به جوړه کړم इसके तो सारा ताकत के लिए इस्तेमाल बंदा इसके दरबार रिवाज हो गुलाब रिवाज نو دا زموږ د نن ورځې ولاګ سبا لا دلی یو څه منظرې لا پاته دي د هغه لا ګور د هغه بعده به بیا بیرته ځو کور ته نو تر بلې ویډیو پر ښه وخت ولري زما د یوټیوب چینل لایک سبسکرایب او شیر کړئ और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए